أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين او تپوس کئی دوستان ببارد ذو القرنین کی منگ سر پرون درس کئی تیر شو چی مشرکانو دری تپوس کردو چا بارگی اصحاب کهف ذو القرنین روح اصحاب کهف واقع خو اللہ بیانی که ذو القرنین بیانی ذو القرنین دیو باچاو نیک بندو تاریخ کی دیسی راجی چی دی ابراہیم علیہ السلام دی زمانین ورستو ابراهيم عليه السلام چې کله کعبه جوړ کړ نو د طواف به ورسته کړو باغې ایمان راوړو په ټول دنیا باندې بچی کړي او په ټول دنیا باندې چې بچی کړي چې نه غسلور کسان دي دوه کافران دي او دوه مسلمانان دي مسلمانان یو ذو القرنین دي او بل څوک دي سليمان عليه السلام او کافران یو بختنصر دي او بل نمرود دي د ټول دنیا بچی کړي الله سبحانه وتعالى دل ناشنا زور ور کړو د دې دعوت او د دې دین لپاره به مشرق او مغرب ته تو کم زینو ته تلې د دنیا ګورې د اخري ګوټونو ته رسیدلې یاجوج او ماجوج د بندولو لپاره د دیوالو موهله الله دا خبرك ويسألونك عن ذي القرنين او تپوس کی دوستانا ببارد ذو القرنین کی قلت ورتوایا سأتلو علیکم منو ذکرا زرد چی بیان بکم پتا سباندی داغنا سخبر بس خبر برت بیان کم انا مکننا له فی الارض یقینا منگا طاقت ورکڑا وغت بزمک کی وآتیناه من کل شیء سببا او ورکڑا منگا غتا دا هر شین سامان دا ضرورت فاتبع سببا نوروان شو بلارا فوجی طاقت مال دولت فکر و نظر شهرت دبدبا آلات وسلی چې سو وسایل والله سبحانه وتعالى ذو القرنين لور کړو فاتبع السبب روان شو بلا حتى اذا بلغ مغرب الشمس تردي چې کله ورسېدو زید ډوبېدو د نورته وجدها تغرب في عين حمية وی منذ هغه چې ډوبېدو په دریاب تور کې ووجد عندها قوما اوی منذ داغی سر یو قوم چی کل دی روان شو مغرب تا ورسیدو نو د مغرب په آخری سر کی ولیدو چی نور په یو چینه کی ڈوبیگی چی آغا داغی خط تک تور دا دیس اخکاری لکا مفسرین ہوئی چی دا بحر اسود دی انګلیش کې وته اټلانټیک وي دغه دریاب د چراغي په غاړه باندې ذوالقرنین دغه نور ولیدو نو د څه کاریدل کله نور چې بس کې ډوبېږي په دې دریاب کې ډوبېږي په دې وبو کې ډوبېږي حالکه نور خو په اسمان کې دی الته یو قوم ولیدو چې دا قوم د یونانو او غوله دعوت ورکو د ابراهيم عليه السلام ملت ته سکسانو قبول کو سکسانو انکارو کو الله وی منگوی قلنا منگوی یا ذا القرنین ذو القرنین اما ان تعذب یا عذاب ورکدویتا و اما تتخذ فیهم حسنا او یا ونی سبدوی کی خلارا دوتا په طریقه د الهام دا خبر وشوا کما افکه او کا عذاب ورکه قالوا يا غاب اما من ظلم چاچی ظلم کو نزردا فسوف نعذبه نزردا چی عذاب ورکو هغه په دنیا کې ثم يرد الى ربي بیا واپس کړي شیخ بل رب ته فيعذبه عذابا نكرا عذاب ورکه هغه عذاب ناشنا
واما من امن او هر چې هغه څوک د ایمان راوړو وعمل صالحا وعمل کنیک فله جزاء الحسنى نو داغه لپاره په بدله کې به جنتي حسنای جنت وسنقول له من امرنا يسرا او زرد چې وایو باغته د خپل کار نه اساني ورته پیدا کو ثم تبع سببا بیا روان شو بلاره د دې چرته تلو مغرب ته اخري دنیا ته تلو الله بیا روان شو چرته روان شو اوس مشرق ته روان شو مشرقي طرف ته چې کله دی روان شو بلاره کې چې کوم قومونه راتل نو هغه له دعوت ورکو د ابراهيم عليه السلام دین ته چې چا به قبول کو هغه به پرې خو دو چې چا به انکار کو هغه به سزا ورکوله او دا غوی به مال او په دولت به قبضه ولګول او دا غوی به سکسانه غسل تر دی چې خپل ځای ته ورسېدو مشرق ته الله اکبر طاقت هم دي چې مزه کوي چې د مغرب نه روان دي چرته مشرق ته په دې مینس کې چې سره ځي دي ټولو سره به حساب کی ایمان راوړي کنه راوړي دعوت به چلی نشنه طاقت الله دې شړی لور کړه مشرق ته چې کله دی ورسېدو الته یو دیش قوم دو چې غوی یعنی د سره نو خبر نه کورونو نه دي شي ونی وی چې دغه د ګرمایش د نور د ګرمایش نه دوی بچي د غونی په سوري سعید ابن جبیر رحم الله چې د خلک د دوی سره رنگونو لړن قد والو او په دې غارونو کې به وسیدل او میان به خورو نو دي چې الله سبحانه وتعالى خبره کوي چې د روان شو بلاره د مشرق حتى اذا بلغ مطلع الشمس تردي چې کله ورسېدو زید راختو د نور ته وجدها تطلع على قوم وی مندو هغه چې راختو به دي شي قوم باني څوک راختو نور لم نجعل لهم من دونها سترا چینو ګرځولې منګه ویلره مخیدن ورته سپړدا کذالک دغه شانکاری د دوی سره ومکو وقد حطنا بما لديه خبرا او یقینا راګر کړو او یقینا راګر کړو منګه سامانونه چې د سره وو بخبل علم کې الله دغه طاقت معلوم دي ثم اتبع سببا بیا روان شو پلاره بیا روان شو اوس دی بل د مشرق او د مغرب په منځ کې شمال مغرب طرف ته روان شو او شمال طرف ته تو کله چې د اخري زی ته ورسېدو الته یو دوه غرونه ولیدو وګدا غرونه او د دوانو په دې غرونو په منځ کې یو ځای خالی و الته د انسانانو یو ډله وسیده چې د چا په خبرو باندې نه پویدو او خپل جوم ډیر ناشنا د پویدو صلاحیت هم باوګه کم خدای غرونه به کم ذکرې بعض علما ارمینیا ذکر کوي بعض آذربایجان ذکر کوي نسبت د ملکونه شتي او بعض چې د ترکی په د مشرقي علاقه کې راځي به کم ذکر چې د ترک د سرحد ختمي الته ولادت غرونه امام ابن حزم رحم الله لیکي دا خبره چې دا زی الله چې کوم ذکر کړی چې دوه غرونو شمال په اخر کې د بالکل د دنیا اخري کناره ده دومره لوی طاقت الله دې ذوالقرنین لور کړه اول چرته لاړ مغرب ته بیا مشرق ته اوس کوم ځای روان دي شمال طرف ته او چې دا سفر به ګوره د بسمره وخت کې کړی په دې باندې عمر لګی سم خو الله خلاصه ذکر کوي چې دې طرفونو ته ورغلې ده دغه طرفو چې کله ورغې نه دا کم خلک چې د غرونو په خوا کې اوسېدو هغه شکایت کو ذوالقرنین ته دی قوم چې هغه یاجوج او ماجوج ورته چې داخله ته منګه تنکړیو چې کله دوی ته موقع ملويږي راځي بس منګه وځنی زمونږ مالونه اخلي منګ به تعالی سي پیسې درکو او تاسو یې روکا زمونږ د دوی بمنس کې یو دیوال جوړ ک الله خبره کوي
ثم اتبع سببا بروان شبلارا حتى اذا بلغ بين السدين تردي چې کله ورسېدو منځ د دوو غرونو ته وجد من دونهما قوما ومنذ اخوا داغين یو قوم لا يكادون يفقهون قولا چې نږدې نه وو چې پوه شوي په خبره قالو یا غوی ترجمان په ذریعه وي کسي پیدا کوي ذوالقرنین ته خبره وکړي یا ذوالقرنین ذوالقرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون في الارض یقینا یاجوج وماجوج فسادون کوي بزمکه کې فهل نجعل لك خرجا نو ايو ګرځو مونږ تعالی خرچه على ان تجعل بيننا وبينهم سدا چې جوړ کتاب زمنګ او بمنز دا غوي کی یو دیوال قالوا ذو القرنين ما مكنني فيه ربي خير هغه چې طاقت را کړل ما ته بای کی رب زما ورده دا پیسې دا خبره وی پری دی الله مل خطا قدر کړ هر څه شتي خو تاسو به یو مرسته کوي فاعينوني بقوه نمرستو کئی ما سره پتا قدسلو ما کسان پکار دی اجعل بینکم و بینهم ردما چو گرزو بمینستاسو بمینست دوی کیو دیوال آتونی زبر الحدید راوڑی ما تا ٹوٹی دا وسپنی حتی اذا ساوا بین الصدفین تردی چی کلی برابر کو بمینز دا سرونو دا غرونو کی قال انفخو وی پوکی حتی اذا جعله نارا تردی چی کلی وگرزور دا پوکو سرسی شو ور شو قال وی آتونی افرغ علیه قطرا راوړی ماته چې راوړم په دې باندې تامبه ویل کړې شوی به تامبه واړول لپاس فما استطاعوا ان يظهروا نطاقت نلري غوي چې راوخیږي باغی باندې وما استطاعوا له نقبا او طاقت نلري غیر د سوري کولو سبحان الله د نیکان خلق سناشنای لکه اوس د خضر علی السلام واقعه سورې باخره کې سوي دا ور ما نه دي کړی اوس دې سوي قال ذو القرنين هذا رحمة ربي دا خاص رحمت دې د طرف درب زمانه فإذا جاء وعد ربي هر کله چې راشي وعده درب زمان جعله دکا وبغرزي دا دیوال زر زر وكان وعد ربي حقا او دواد درب زما يقيني وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض او پریبدو باز د دوی بدغورز چې چپی بوي ببازو کې ونفخ في الصور او کوکې بوکړي شي بشبېلې کې فجمعناهم جمعا نراجم بکو دوی براجم کولو سره الله وی ورځ به بریدو څوک به بریدو یاجوج ماجوج به بریدو دا خبره ده حدیثونه ثابت رو الحمدلله ما بیانونه کړي سلسله وار د قیامت علامات غټ علامات یو کوله علامات یو به کومه تفصیل بیان کړي د یاجوج او ماجوج چې دیو به کوم وخت راوځي څومره وخت د پاره به سبقې سبنه کوي څوک به وجني څنګه به وجني د زیر دغه تفصیل نه ولن دا چې امام ترمذی رحم الله چې کوم حدیث راوړي چې کله دوی راوځي ټول کویانو د وببس کی خلق بزن په قلاګانو کې بن کې دوی نه بيري به دوی خپل غشي د اسمان طرف ته گزاري هغه شي چې واپس راوړيږي به د ویني تکسوري دوی وی چې وګوره منګه چې نه اسمان ولا سلام لګیو مقابله کو دوی نه منګ زیات زوروري
بیا الله سبحانه وتعالی دوی به ترخونو کې او بیماری پیدا کی چې هغه سره ټول تباش. حدیث کې دا مرضی چې هر ورځ یاجوج او ماجوج په دیوال کې څه کوي؟ سورې کوي. چې کله ما خام شوې سبا او به نور پوره کو ان شاء الله پکې نوې سبا لجره شي بیا ټپ شوی. نو ورځ به دي سره شي چې دوی به سره سوې ان شاء الله به سبا لجره شي د سورې من باقزي کې پاتې و دوی به مخ کې کارو کې به راوځي بارت. الله اوس د قیامت باس کې چې بیا به شپېلې والي شي موږ به ټول خلک راجمع کو. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا او پیش بکو جهنم بدغ ورز بکافرانو باندې ببیش کولو سرا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري هغه کسان دي چې وسترګې د دوی په پرده کې د یاد زمانه وكانوا لا يستطيعون سمعا او دوی چې طاقت نه لرو د حق دا اوریدو. افحسب الذين كفروا اي گمان کوي کافران ان يتخذوا عبادي چې وبني سي دوی بندگان زمان من دوني سوا زمان اولیاء دوستان سوا زمان دوستان ني زمان سره به شریکان کوي به دغوی بندگی کوي. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا يقينا منغا تیار کړی دی جهنم کافرانو لره میل مستیا. قلت وایا هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا اي منغا خبر درکو تاسو ته پاکستانو چې ډیر تاوانیان دي په اعتبار د عملونو سره. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هغه کسان دي چې برباد جي کوشش دا غوي په ژوند د دنیا کې او هم يحسبون انهم محسنون صنعا او دوی ګمان کوي چې یقینا دوی خسته کوي عمل لره. در ټول غټ توانیان دي. یو خو هغه سړی دی چې سره سنه کوي نو دغه جهنم ته ځي. دنیا کې ځان سره ستړی کړي مې دا بکیم ده اخرت کې در پاره څه شو جهنم شو ستړی واله شو. خو یو سړی په دنیا کې ځان ستړی کی چې زه ډېر ښه عمل کوم او زه کوشش کوم مهنت کوم او اخرت راشي او په اخرت کې مستړی شي به جهنم ته لاړ شي. نو دنیا کې ځان ستړی کو په دې ګمانو او په دې سوچ کو چې رقم کار کوم نه د خسته کار د اخرت کې پته ورګي چې خاصی پالتو کار. نو ځکه دا خبره ساتي چې کم عملوم کوي نو د غیر لپاره دلیل لټوي په قران او حديث کې. دي چې اسې ته ستړی کې او اخر کې نتیجه دروځي چې الله ته وي چې دا خو به دلیل عملو برباد شي. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم دا کسان دي چې کفر کړي دي په آیاتونو در خپل ولقائه او په ملاقات دغه فحبطت اعمالهم نو برباد دي عملنا د دوی فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا نو نبدرو د دوی د پاره بورز د قیامت هیڅ اس وزن به دوی سو سرشتینه ذالک جزاؤهم دا چې ذکر شو بدل د دوی جهنم دے بما کفروا بسبب داغی چې کفر کړي دي واتخذوا آیاتی ورسلی هزوا او نیولی دی آیتون زما او پیغمبران زما پټو سره. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چې ایمان راوړي دي او عملونه کړی دي نیک كانت لهم جنات الفردوس نزلا يبغوا الى رجنتون الفردوس ميل مستيات خالدين فيها هميشه بي باغي کی لا يبغون عنها حولا نبغواړي دوی داغینه بدلی د بل طرف ته. قلت ورتوا رسول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي كچرت شي دریاب سیاي د پاره د خبرو درب زمان لنفد البحر
نخامخا ختم بشي دریاب قبل ان تنفد كلمات ربي مخد دینا چی ختم شي خبری درب زمان ولو جئنا بمثله مددا اگر کراولو من پشان دا غیب مدد کی بل دریاب وسلم راول خدا الله حمدونه و سناگانی و صفتونه دا به ختم نشي قلت ورتو آیا اغا مشرکانو تا جستا دا رسالت نه انکار کیا پیغمبره انما انا بشر یقینا زی انسان یما مثلكم استاسو بشان فرق سده من کی يوحى إلي وحكي ماتا أنما إلهكم إله واحد تدي خبري چلا يخدم من دقي استاسو إله يودي فمن كان يرجو لقاء ربي نسوك چی امید لري د ملاقات درب خبل فليعمل عملا صالحا نودي کی نیک عمل ولا يشرك بعبادة ربه احدا او ندي شریکی د عبادت درب د خپل سره یسوک دایت موږ ډیر وایو په کوم ځای کې د عمل د قبلېدو د پاره دوه شرطونه دي فليعمل عملا صالحا ودي کې نیک عمل مفسرین وی نیک عمل مطلب یې د رسول سم په طریقه ولا يشرك بعبادة ربه احد اخلاص نو دوا شرطونه د نیک عمل د قبلېدو د پاره دي یو د رسول سم تابعداري دویم اخلاص د الله د پاره په دې مخکې تفصیل شوی دا غیر بعد د سورۃ مریم دا مکی سورۃ ته او په دې کې 98 آیتونه دي یعنی دوه کم سل آیتونه او په دې کې شپږ رکوګانی الله سبحانه وتعالى په دې سورۃ کې خپل رحم بیان کړي چې الله سبحانه وتعالى څومره مهربان بچا دی به دا خبره بیان کړي چې مهرباني په چا کېږي دا خلکو صفات به الله بیان کړي بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد الله علم دې ټکو بمعنى باني ذكر رحمة ربك عبده زكريا دا ذکر د رحمت در رب استاد په بند خپل باندې چې زکریا او دغه رحمت ذکر دی چې الله کړو بچا باندې زکریا علیہ السلام باندې د نشنا واقعا ده او ما الحمدلله په دې باندې بیان کړی د زکریا علیہ السلام تذکرہ په قران کې هغه بیان ووري د تفصیل لپاره اذ نادى ربه نداء خفيا کله چې आवाज وکړ غرب خپل تاواز پټ دلیل په دې باندې چې دعاګانې کمی وګورئ پټي دعاګانې دي کې اخلاص کوم عمل چې پټي کوي کې اخلاص نو پټ دعا غوړه دعا یې سوخته قال وی ربي رب زما إني وهن العظم مني يقينا كمزوري شوي ديادو كي زما واشتعل الرأس شيبا او تكسبين شوي دي سر زما دبدا والي بوجا ولم أكن بدعائك رب شقيا او نیم زب دعا استابان دی ربا محروما دم د دعای و ادب دی یو خغا جزی وکړه خپل حالات بیانې ته ډایرک راځي شروع کوو سره ډایرک کین یاله مال چې دار کې مال د به ادب دی ځکه یو حدیث کې راځي چې یو کس راغی رسول الله په جمعات کې راسو دعاګانې ډایرک شروع کړ رسول الله ته وختون کې ډېر تایید وکړو ډېر تایید وکړ او یا رسول الله طریقه راته همول غو نه راځي دغه لازم رسول الله ته چې کینی دعا شروع کین اول د خپل رب سره صفت خو کړه د چانه چې څغواړي خو سو وای کنه ور ډایرک به شروع کې
د الله سره حمد خو وایي ثنا وایي صفت وکړه کې دې چې باز الله بخلی وي چې موږ له حمدونه او ثناګانې نه راځي دې سره وسوک دا خو ته یو قصه ډېره اوږده کړه سورۃ اخلاص تاسو له درځي ها کې دې چې بګشتي غریبان چې نو ورځي ولا سورۃ اخلاص وایي د الله حمد سورۃ فاتحه ټول ورځي کې د الله حمد الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم ناول خو سوې الله مبارک به داغه نه بعد بسوې درود به وې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي هغه یا رسول الله دعا کومه د درود له بګی څومره یې سور کومه رسول الله ته استغفر مرجي چې څومره درود زیاتې یو دومره به خیر ډیریږي ویا رسول الله کله سلورم یې سوال ورکما درې سی به دعا شي عامه او یو یې سبب شي پته درود شي رسول الله ته ان زدت فهو خير لك سامرجي هو کډېرې نو غره خیر به بګړي یا رسول الله درې مې سوي دوی سي دعا درې ما درود رسول الله مودي کډېرې نو استاد لپاره به خیر دی نیمه بګو نیم درود او نیم سره دعا رسول الله مودي کډېرې خیر به بګړي یا رسول الله نو بیا پورا درود وایو رسول الله مته کدي شي وشوا مطلب دې شي کیږي نه ځکه څوک راشي د هر سړي خپل حاجات لکه بیان او بزړه کې ډېری خبرې دي شي کیږي نه حقوق شو بل پرز چې یو سړی الله سوچت کې او صرف پر رسول الله درود وای رسول الله مته کدي شي دی وکړه نو بیا خو بدل هر غم او فکر او سوچ او چې سم مصیبت هغه بدل الله ختم کړي بیا خو ورسره ختم شي مسلې به الله ټولي پوره کړي د دعا خپل آداب او د الله په توفیق سره زموږ په دې باندې یو بیان شته د دعا آداب او د دعا د قبل دو او د نه قبل دو اسباب یو د زموږ د دعاګانې کنه لا شي دي شي خو دې لاس په منځنه باندې دي کیږي ټوټل 3 سکند نه دي چې بکی 3 سکند کوم ته ګوري که شات روانه دي جمعه نه وړي نو دې څه پته ته وګورئ نو بیا به دروازې ته به وګوري بیا به غبل ته به کړس مخ دروازه چې لاسونه به برته دا له دې دعاګانې نه مني راوي دا دعا قسم دې په الله کوم نه وای دا دعا په الله د قسم غرم کوم نه وای دا و بیا دعاګانې نه مني نه و چې دا دعا نشته په دې کې تاسو دعا کړئ ته بدمعشي کړئ دعا دې ته وای دا بدمعشي دا مطلب دی یا الله سیده قالوا نشو له خو بنګ دارک مردت خو ته بدمعشي کې ځان جزکه ځان کمزورې کا به دا غین بعد الله نسو وړه لکه زکریا علی السلام خپل کمزورتیا الله ته بیان کړو یا الله بوډا شه ما اډو کو دغه له د وختو دغه له بل ادب پاګه کې داو چې یا الله وي تاسو په دې د تکړه ما زما دعاګانې قبلې ځکه وي بدبخت نه یم محروم نه یم نو بل مسله په دعا کې دا لازم شو چې الله نه به دا امید ساتي چې الله بس دعا قبلې ها تجربه کې هغه جدا مسله تجربه الله نه قبلې خو چې په یقین سره کوم دعا د زړه نه وځي الله یې قبلې واني خفت الموالي من ورائي یقینا او یقینا زیریګم د تربورانو نه ورستو زمانہ په دین باندې الله اکبر غم وسره چاره ری خپلوانو غم وسره د دین دی کنه دا وی چې میراث بسنګ تقسیمي وي زه یریګم چې ما خو دین دوته بیانو خو زما خو دا حل نو که زه مړ شم چې سبکی وكانت امرأتي عاقرا او دخز زما شنده د پوخانه شنده فهب لي من لدنك وليا نراك ماتا دغبل طرفنا وارث د دین شری دین کې زما وارث او دا دعا کوم تیم کې دوغخته کله چې په مریم په شورغه او هغه په عبادت خانه کې پرتوا او رزق بولاتولت نو زکریا علیہ السلام وی چې الله دا به موسم میوي ورکې جماله او به موسم بچی راکینه دا به موسم بچی دی د خزي دغه الله د مخ کې په خانه هغه بچینه کې یو د اهل
يرثني ويرث من آل يعقوب چې وارث شي زما وارث شي د بچو د یعقوب علیه السلام وجعلوا ربي رضيا او وګرځو د لری ربا غوړه کړی شوی معمولی بشوم نه غواړي ګوره چې تا غوړه کړی بیا لړو بخپل عبادت کې مصروف شو دعا وخت خو 100% یقیني دی ګوره د منځه ولاړو د الله تر په نوته دا خبره وشوه یا زکریا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى یقینا منګه زیره درکو تا ته په یو الک سره چې نوم دا یحیی دی لم نجعل له من قبل سمیا ندې ګرځولې منګ دلره مخکي همنام څه مطلب دی یعنی چې د نوم په نوم د چا نشته سبحان الله الیک ولا ورکو او نوم ولا چا کې هو نوم ولا مل کې هو هیڅ کله چې نه یحیی علیہ السلام نه ګناه کړو نه د ګناه اراده کړو تعجب کې پرې وته ظاهري حالات مطابق نه چې الله یې نشي کول ویلا ماله بچی راکې قال وي ربي رب الزمان أن يكون لي غلام فكما طريقة بي زمان دفار بچه وكانت امراتي عاقرا او دخز زمان شند شوي وقد بلغت من الكبر عتيا او يقينا رسيد لمزد بدا والد وجنا آخر عمرته داسې یقیني ده په الله باندې په دې عمر کې دې بچي غواړي او منګه معمولو غوندې کې قرض را باندې یې څه مسلې نه ادي انسانانو پسې منډې وو انسانانو لکه الله ته ووایه ختمه به کېدله مسله به دله حل کړي الله ته یې نه وایي د پیغمبرانو عجیبه ناشنا یقیني به د خپل رب باندې څه ناشنا مطالبه وکړي الله په دې عمر کې بچی راکړي خو الله ته ګوره حدیث کې دي کنه انا عند ظن عبدي بي چې زما بنده په ما څنګه ګمان کوي زه سره ما غشان کو زکریا علیہ السلام خپل رب باندې خ ګمان او جل او بچی راکړي الله ولا ورکو خو به تعجب کو قال كذلك ورتوي جبريل دغشان ويلدي قال ربك رب استرب دغشان ويلدي نو قال ربك ويلدي ربستا هو علي هين جداكار بما باندي اساندي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا او يقينا ما پیدا کړی ته مخکې د دین او نوې تاسو شي ته چې له دومره تعجب کې تاسو شي وی زکریا ته هم نه نشته پیدا کړی قال رب اجعل لي آية ويدا رب زما وګرځو زما د بار یو نخه د حمل یو نخه چې ما د پته ولګي چې د خزي په خېټه باندې حمل شو دي شو واقعا موږ سره کوم صورت کې تیر شي آل عمران کې البته موږ تفصیل کړو قالوا يلا آيتك النخست دادا ألا تكلم الناس 3 ليال سويا چې خبرې بني شي کوله د خلکو سره دریش به حال دا چې تبروغي تاسو بیماری نه ده خو دې شي بکی فخرج على قومه من المحراب نروت وغا فقوم خبل د عبادت خانینا فاوحى اليه ابن اشاره وکړه غویته ان سبحوا بكره وعشيا چې پاکي وای د الله سبا وبيګا يا يحيى خذ الكتاب بقوه اي يحيى واخلد کتاب بطاقت سره پیدا شو لوی شو نبوت ول الله ورکو یحیی دا کتاب په طاقت سره باندې عمل کوا د دې علم خ حاصل ک واتینا الحكم صبيا او ورکړو منګاغته په د دین په وړو کوالی کې حکمت ول الله په وړو کوالی کې ورکړو
وی پړوکال کې به د ماشومانو سره لوبي نه کولې کله ورته ماشومان وی راځي کین چې لوبي کوي د بوتي چې الله موږ دې برني وی راکړي ته یو خاص انسان نو ځکه الله وی د پړوکال نه مدله د پوی را خبري ور کړي وحنانا من لدنا او ورکړو مونږه غته شفقت کول په خلکو باندې زمونږ د طرفنا وزکات نو پاکواله وکانه تقیا وغ متقی وبر بوالدی او نیکی کونکو د مور او بلار سره د مور بلار سره خکول د اوچت صفت د ذکر الذي ذکر بیانې ولم يكن جبارا ناصيا او نو غد سرکشنا فرماننا وسلام علی یوم ولد او سلامت یاد الله د طرفنا باغ باندې بکم ورچ پیدا شو و یوم يموت او بکم ورچ ومړکیږي و یوم یبعث حیا او بکم ورچ برا پورته کړي کی ژوندې واذكر في الكتاب مريم او یادک بدی کتاب کی مریم د مریم واقع راوړي رد شرک وکي الله چې تاسو د مریم عبادت کوئ بلغي زوی عیسی علیه السلام بندگی کوي الله کې ادوانه ماته محتاج اذا تبدت من اهلها مكانا شرقيا کله چې پډړ شو د کور والو خپلنا یوزه نور خاطه طرف ته فاتخذت من دونهم حجابا نوين ولا اخواد غين پردا فارسلنا اليها روحنا نوليغو منغاغي ته روح بل سوق دي جبريل السلام فتمثل لها بشرا سويا نشكل جوړ کو غیته د انسان برابر بالکل د انسان په شکل کې التوره قالت غيوتوي اني اعوذ بالرحمن منك یقینا زپنای غواړم پر رحمان سرستانه ان كنت تقيا کیت تقوا دا کتقوا دا زما خواته مناس زمانه ځان لري ساته اغوتوي قالوا يا انما انا رسول ربك يقينا استاذ دربستا يما لأهب لك غلاما زكيا اغوي د دې د بار چې وبخمتا ته لکبک وې دې پر زړه غرم الله په حکم سره در بخم بتاته یوالک نو پوکې بکیو کو خو دې مخ یغي تعجب کو ست تعجب کو قالت وی دا واقع من سره تیر شی د سوره العمران کې قالت يغي ان يكون لي غلام څنګه وې زما د بارالک ولم يمسسني بشر او نه دې لاس لګولې ما سره انسان ولم اكو بغي او نزبتکار یما قالوا يا كذلك قال ربك وعلي عين دغشان ویلی دی ربستا دا کار بما بانی آسان دے ولنجعله آیتا للناس او دا زید پارا چو گرزو دا نخا دخلکو دا پارا ورحمة منا ورحمة زمن دا طرفنا وكان أمرا مقضيا او دې دا کار فیصله کړی شوی هیڅ پکې نه کی ته چې امر د چاره امر د الله نو د بګي پوکې وکړو جبريل چې څنګه بګي پوکې وکړو ډایرکټ د دې په خېټه باندې ماشوم راغی دردونه پی شروع شو الله سوي فحملته حامل شوام بدغزوي فانتبذت بنجدا شواب غسر مكان قصيا يول رزيتا
لاړه چې څوک مې ویلي دردونه پرې راغلل. فجاء المخاض نو راوسته هغه دړ د پیدایش الی جذع النخله سټې د کجوري ته. د پیدایش دړ خو ډېر زیات دي که نه نو ډېر د لاس هغه چېرته راړه د کجوري سټې ته ډډه ولګوله کېناست. قالت یا لیتنی ای افسوس دی متو قبل هذا چې مړه شوی مخکې د دینه وكنت نسيا منسيا او زهر تیرا هیره او تیرا شوی او خبره ختمه شي او بدنامي یری د نیک انسان په دی یری ځکه چې خلکو خبرې به خلکو ته بز سبب. حالکه رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ غوښتنه منع کړې ده. کې دي چې هغه په شریعت کې بدا جایز و او زموږ په شریعت کې رسول صلی الله علیه وسلم تکلیف دلاسه د مرګ نه منع کړی ده. مرګ به وخت وخت چې دین کې د فتنه جوړي کې دي چې دا په دې یری ده نو بس هلته دا خبره وکړه جړلې و دی وی ارمان چې زمړوي. فناداها من تحتها نوازو دیتا جبریل دلاندی زید دینا. دا په یو ډیرکۍ و او جبریل علیہ السلام د ډیرکۍ نه لاندې کله چې هغه د مریم د आवाज ووري د غم نه ډک आवाज ناواز یو تو کو د لاندې نه الله تحزني چې مخفکیږي قد جعل ربك تحتك سريا یقینا ګرځولې دې رب ستالاندستانه روان چینا. یریګه موي الله ستانه لاندې یو نهر ګرځولې دې. بعض علماء دې سمانه کوي چې یعنی الله ستا دې سم شوم الله ګرځولې دې ستاسو لپاره چې هغه عزتمنی د قوم مشر به یریګه وهزي إليك بجذع النخلة او خزوزان ته سټه د کجوري دا خزولې شي نشي یو د کرامت وي. تساقط عليك رطبا جنيا نراو بغرزي بتاباني کجوري تازه فكلي واشربي وقري عينا نخرا اسكا ويا خوسترګي خپ آرام دلته کینه خوراک کو یخي وبدي داسکا او سترګي یخي کا پدې خوراک پدې بچي خمیس مکو دې بچي ته ګوره بس. فإما ترين من البشر أحدا نكويني تد إنسانان نيوتن كسوك إنسان تري أو تبوز نكي سقي سدا فقولي يا غتوايا إني نذرت للرحمن صوما ما منخت كريد الرحمن دباران روجي مطلب سلي ده خبرنا من كيدو روجدا. فلنكلم اليوم انسيا نو هیڅ چری به خبرې نکوم نن ورځ د انسان سره. دا خبره ته الله بدی کوي الله د پته چې کمزوري ده په دې ټیم کې سړی جوابونه نشي ورکولای نه خزه بس جوابونه ورکي بل الله تعالی طریقه خو چې څوک دنم ته پوس کوي نو ته سوایا وجما روجه ده خبرې نکوم. فاتت به قومها تحملوا نراولو دیدا بچه قوم خپل ته چې پورته کړي وو بغیګ کې څوخ بعد کله چې د نفاس نه فارغ شو او د الله انعامات او کرامات خپل ولیدو یو قسم اطمینان وته حاصل شو. خپل بچه عیسی علی السلام ځان سره بغیګ کې راغسته او خپل قوم ته له غټه مسله دلته ده خلقو دا زما بچي داريك غسوي قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. اے مریم یقینا تاخرا تکړه دې یو شی ډیر ناشنا ته. یا اخت هارون اے خور د هارون
ما كان ابوك امرأ سوء نو پلارستا ناکار سڑے وما كانت امك بغيا او نو مورستا زناکارا تو ډېر اوچت خاندار ولغه تاسې چلو کو ستا پلار چې ته چا په غلط کار نه لیدلی ستا مور چې ته زنا نه ده کړې یا اخت هارون ای خور د هارون دغه هارون دی نه حدیث کې راځي چې دوی به نیکانو خلکو په نومونو باندې نومونه یې ښودو هلته الله د سمه طریقه ښوولې وه فاشارت الی نو اشاره وکړه عیسی علیه السلام ته د ده سره خبرې وکړه او سره غیږ قالوا غيورتوي كيف نكلم من كان في المهد صبيا څنګه به خبرې وکړو موږ د هغه چا سره چې په غېږه کې ماشوم اته سوی ناشنا خبرې کې جواب راکړه موږ له ماشوم سره خبرې وکړه دغه خبره و چې एकदम هغوی اواز واورېد قالوا يا غماشم إني عبد الله یقینا ز بند الله یما پدې کې رد دی په عیسایانو باندې چې تاسو دغه بندګي کوي او دغه د خلینا ولنې ټکې چې وته دغه سره انی عبد الله ز بند الله آتاني الكتاب راكيب مات كتاب وجعلني نبيا أو قرزيب ما پیغمبر وجعلني مباركا أينما كنت أو قرزيب ما بركة ولا هرزيك يمزا وأوصاني بالصلاة والزكاة أو وسيت بكي ما تدمان زود زكاة ما دمت حيا ترسوب رجامي شيء ژوند بیا رد دی بچا باندې په دې پیرانو او صوفیو په دې خلکو باندې هغه چې یو درجه ته رسیدل عبادت ته ساقط شي نه عبادت ته ساقطي وبر بوالدتي او نیکی کونکې د مور سره یما ولم يجعلني جبارا شقيا او نیم ګرځولې ز سرکشه بدبخت والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت او سلامتی د بما باندې پکم اورچی پیدا کړې شوم زو پکم اورچی و مړ کېږم و یوم بعد حی او پکم اورچی به دوباره را بور دګړې کېږم ژوندې دغه ورځې انسان په ژوند کې سختي راځي نه یو مولد و یو محمود و یو مبعث حی او چې په دې دریو وختونو کې انسان د سلامتی ملو شي نو نور څه غواړي کامیابی هم دغه کامیابی ذلك عيسى ابن مريم دا عيسى زوی د مریم قول الحق الذي فيه يمترون وینا حق و هغه چې باغی کې دوی شکونه کوي یعنی عیسی دا دغه مقام دی عیسی علیہ السلام هغه نه دی چې يهوديان وایي چې دی جادوګر دی او د یوسف نجار زوی دی دغه نه پیدا شوی دی مور زنا کړی و نه او نه عیسی علیہ السلام هغه دی چې نصارا وایي چې دی الله دی یا دی الله زوی دی یا په دې درو معبودانو کې یو معبود دی الله دغه قول الحق حق وینا غداد ما كان لله أن يتخذ من ولد ندي مناسبا لا لرجوني سيس أولاد سبحانه باك ديغا إذا قضى أمرك لجي فيسلك يديوكا فإنما يقول له كن فيكون يقينا ويغتجشا وغوشي دي سربتنا بچي سزورت وإن الله ربي وربكم فاعبدوه او یقینا الله رب زما دی او رب تاسو دی نو بندگی کوي دا هذا صراط مستقيم داني غلار دا فاختلف الاحزاب من بينهم نو اختلاف کوډلو بمنځ خپل کې اهل کتابو کې کوم زديانو د عیسی علی السلام د حقیقت مبارکي الله حقیقت راخکار کړو هر څه معلوم شو بیا موږ اختلاف کړي يهوديانو به یو سوي نصاراو به بل سوي
فويل للذين كفروا وتبعيد را کسان د پاره چې کفر کړي دي من مشهد يوم عظيم د حاضرې د ورځې لوینا اسمع بهم وابصر سخاوریدن کی بيد یو سخلیدن کی بيد يوم ياتوننا فكمور چراب شيدوي منتا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين مگر ظالمان نن ورځ به گمراهی ښکار کړي هر سبب دوی د خخ کاری او به هر سینی حالانکه دغه څه دوی په دنیا کې نه اوریدو نه اوږي خودونه او کتو اخرت کې به هر سوینی خو څه فائدہ بوله نه ورکه وانذرهم يوم الحسره اویر و دوی د ورځې د افسوسونونه اذ قضي الامر کله چې فیصله وشي د کار د دوی وهم في غفله او دوی وس په غفلت کې دي وهم لا يؤمنون او دوی ایمان نه راوړي انا نحن نرث الارض ومن عليها یقینا منګه اخري مالکان یو د زمکه ومن عليها او داغه چې بدی باندې دي والینا یرجعون او خاص منتبذی را وبشکی 40 نمبر آیت باندې درس ختم کو ان شاء الله روان درس کې به د یو سل ختم نمبر آیت نه شروع کو الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى دې موږ په قران او حديث باندې پوه کړي هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.